سید امیر چې د خوږیاڼو د میرزاخیلو کلي اوسیدونکی دی او د ملي اردو سرباز و، د همدې لارې د خپلو هیوادوالو خدمت یې کوه. د خپل ژوند قصه راته داسې بیانوي. زه سیمایي پاشون، زه پخپله په اردو کې وم. په اردو کې وم او په لغمان کې مې وظیفه وه. ما پسې زنګ ووهلو چې کور کې هېڅ شی نشته دی، څنګه چل کوې؟ او ما ورته وویل ښه څه صحیح ده. ما کمانډان ته وویل چې کمانډان صاحب ما دغه دوکاندار نه تر 1 بجې وروغواړه، زه به تا په منډه ویستم، سبا کې ماش حواله کېږي. چې ماش مې حواله کړې حواله شو، پیسې به زه د دوکاندار ته وسپارم. هغه ورته وویل ښه صحیح ده. نو دوکاندار پسې ورغلو، هغه 1 بجې ور راکړه، سره د نسي بورې او د چي دا مې راواخیستلو، په زرنج کې مې واچول. د کابل اډې له راغلم، هلته مې غواګۍ راغله، غواګۍ چې راغله هغې کې مې ور واچول او کور ته مې یووړ. سید امیر وایي زه چې کله د کور نه د وظیفې پر لور ستنېدم، ما سره د موټر د کرایه پیسې نه وې او ما د یو دهقان سره په 400 افغانیو د غنمو لو شروع کړو چې ناڅاپه مې په مین باندې خپه راغی او مین را باندې وچاودېد. بېرته چې راتلم وظیفې لرې کرایه رسانه وه، لرې کرایه رسانه وه، نو سپاس وختلم، یو هغه ته وي دهقان چې وروره ته راشه ما سلا وکړه. ما څه رقم اودس وکړم؟ وایي چې دغه یو پاټۍ ده وزتیره ده، دا به ورېږو 200 روپۍ درکوم. ما ورته وویل چې 200 روپۍ خو هېڅ شی هم نه دی، 200 روپۍ خو ما سره به لرې کرایه هم نه کېږي. او هغه وویل چې بل سړي پکې فیصله وکړه، وایي خیر دی 400 روپۍ شوې. مې ښه ته صحیح ده. دا 200 روپۍ ما یې د لرې کرایه شوه، دا 200 روپۍ دا ورکړه مریض او دله دوا په واله. هغه چې نه څه ورسره کېناستم، کلام کولو هله په دې لږ کنجکي کې پروردګار دغه بلا موږ نه پیدا کړه. هغه ما دا خپه راغله کله چې نسې دره شو، چې دره شو بس زه والوتلم. خپله نه غوڅه کړه او دا ګوتې نه غوڅه کړې، سترګې مې مخکې لاړې. بس هغه به 40 ورځې و 50 ورځې په هغه کې پروت وم ساتامه کې. او دا یې کوم هغه دوا پیسې او د نورو هر څه پیسې دا خپلوانو سره مرسته بیا وکړه، کور یې آباد موږ سره ولاکه هغه ډوډۍ خوراک پیسې هم ولاکوي. هغې کې ورته یې کوم وکړه چې کم 50 شپېته اویا زره 80 زره 1 لک پورې هغې کې زه قرضداره شوم. او نور ولایت کې کوم کړه بس دا خپل کور کې هم دا بې خرڅه مې یم او قرضدار هم یم او دغه مشکل دې موږ دي. نو سید امیر په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تر دې دمه را سره هېڅ چا هم مرستې نه دي کړې. نه هغه ته کوم هغه لرې کرایه والا کړی وي، نو هغه یې وکړه، هغه هم ونه کړه. نور خلک راغله، کور یې آباد، بچی یې لوی. همدې لاس نه زه ونیولم، پیشه کړم، اعلان یې راکېستلم. بل سړی و هغه کور آباد، هغه یو بل هغه باندې خیز وکړې، لونګې ته نه واخیستو، ما د خپل دیز کې وتړله. بیا غواګۍ والا راغی، بس ما غواګۍ کې ور واچولم او هغه له یې راوړم ستامې له ولاکه. نور څوک نو چا ولاکه روپۍ هغه کړې وي، د ولاکه هغه کټ کې مې ولاکه راچولی و، نه ولاکه هغه زیلی راوړی و. هم د نورو خلکو کور آباد، بچی لوی، هماغې خلکو کټ کې نه واچولم او راوړم او لاندې موټر ته یې راکېستلم. سید امیر چې 6 ماشومان او یوه میرمنه لري، د روژې د مبارکې میاشتې شپې او ورځې په غریبۍ او ناچارۍ تېروي او د روژې په دې مبارکه میاشت کې د زړه سواندو هیوادوالو څخه غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وشي. اوس زه نه یم چې ما سره په نغدو روپیو مرسته خدای رسه وکړي او څه د وړو باندې هغه مرسته رسه وکړي، نه څه دی نو خوراکي مرسته رسه وکړي. چای شوه، غوړي شوه، بوره شوه، وریجې شولې، بس دغه مرسته که موږ سره وشي نو بس موږ به غونډ عمر د خیره دعا کوو. بس ته یې کوم کوه ستا چې روژه کې ګوره خلک هر رقم مصرفونه کوي، ته یې کوم کوه موږ د یو نه دویم کتغ ولا کوي او ګوره خلک خرماګانې اخلي او تیشې اخلي دا موږ ولا کې هېڅ شی لیدلی وي. نو چې ته یې کوم کوه بس هغه مخکې ورځو کې 1 بجې وړه کور یې آباد، بچی لوی، چارته واخیسته، هماغه 1 بجې ورځي ولاکه نن دویم کتغ لرو، نو ولاکه ابل 100 روپۍ مرسته چا ته وکړه
نه رحمان الله ته کوم کا بس 100 روپۍ مې یو پیکټ غوړي واخیستله را مې وړه هغه وسه پورې کېدای شي چې وي او نو والا ته کوم کا 100 روپۍ والا کشته دی چې زه یو پیکټ غوړي په والم دا بس والا ته کوم کا خو نه دی ولا ودرګه تورا که ما سره سم کې یو 500 روپۍ وي کې 100 روپۍ وي کې 500 روپۍ وي کې 1000 روپۍ وي کې دا باندې ته کوم کا مونږ بس وخت او ټیم نه په پاس کوو وخت تیروي یوازې سید امیر نه سید امیر ته ورته زموږ ډیرو هیوادوالو د داسې مینونو ښکار ګرځېدلي توریالی ساحل هدیه خیره بنسټ جلال